زما ملک شفیع الله چې کوم دی قسم په خدای چې د وزیر اعلی نه زیات کار کوي د دې حلقې لپاره. بل حقیقت درته دا وایم چې په صوبه کې 3 کسان دي یمنیګان 3 یو پرویز خټک دی یو اسد قیصر دی نو په کیس کې 3 نمبر زما سید محبوب شاه دی. په دې ټوله صوبه کې په 3 نمبر زما سید محبوب شاه په دې کیس کې کار کړی دی. زمونږ د کلیوالو ته دا ګیس د پروګرام لږ لیټ شو نو د دیو ګیلیم حق دی او خفم دی خو زه د دیو نه دا تپوس کول غواړم. زما میرې صاحب ناست دی په دې باندې به دا روشني اچوي ما ته چې تر څو پورې معلومه ده زمونږ ګیس تاسو مبارک شه شوی دی انشاءالله تعالی چې ډېر ژر به تاسو ته افتتاح د ګیس وشي. په 1961 کې او پرامري ده او تر اوسه پورې پرامري شوه د اوسه پورې شپږم تم نه دی شوی میډل خو لا پرېږده شپږم هم پکې نشته دی. نو لهذا زما ستا نه پر زور درخواست دی چې په دغې باندې ما څه کار روان کړی دی ستا په وینا باندې ستا په وینا مې کار روان کړی دی او انشاءالله تعالی دا به سرته تاسو رسوئ. بد ایم پی اے صاحبو زمونږ دا سکول دی په دې کې ما کار کړی دی کاغذونه پراته دي سبا یا بل سبا به تا ته کاغذونه هم در ورسي. زمونږ د جنکو د پرایمري سکول دی رالویږي او دلته پکې مچو ډکونه کړ دي ماشومان د هیرې نه ورتلی هم نه چې که تاسو داسې تېرېږئ نو لږ ویزه ټایم وکئ خو رالویږي. نو زه وایم چې دا په دې سکول کې را سره تاسو مدد وکئ او دا د یخ نه وران کئ او نوي پرایمري سکول راته د دې جنکو جوړ کئ. بل زمونږ سره خواته دلته یو نوی کلی جوړ شوی دی تقریبا 1500 کورونه دي په دې ځای کې. شاه صاحبو ستاسو په نوټس کې راولم چې هغې له سبا انجینر ته ووایې سید الرحمن ته هغه ته ټلیفون وکړې او راشو په دغې باندې ورکاډر راله تاریخ راله سروې وکړي سکیچ جوړ کړي او څومره ایمرجنسي بنیاد کې چې دوی ټرانسفارمر منظورېدی شي نو چې دا وله منظور کړي.